د مزار شریف ښار د دریمې ناحیې اړوند د زاړه محبس ترڅنګ د غرفه لرونکو او خدماتي خونو د ځای په ځای کېدو د بهیر پیل ترڅنګ اوس ځایي مسؤلین په دې هڅه کې دي چې هر یو په خپل ټاکلي ځای کې ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د مزار شریف ښاروالۍ او اړوندو ادارو له لورې له عمومي پیاده لارو څخه د ښاري نظم راوستلو په موخه لاس پلورونکي او غرفه لرونکي راټول کړل شول چې له دغه بهیر څخه مسؤلین خوښ دي او دا کار یې په ښاري نظم او پاکوالي کې غوره وباله. هلته موږ دوی ته ښه خدمات برابر کړي دي. تقریبا په 60 جریبه ځمکه کې چې په زړه د ښار کې واقع ده زوړ محبس کې، نو هلته موږ د هر صنف لپاره ځای برابر کړی دی. جلا جلا صنفونه مو ورته برابر کړي دي. غرفو لپاره جلا، هر چا چې هر څه مسلک دی هر صنف دی هغو جلا جلا ځایونه ورته برابر کړي دي. نور به هم کوشش کوو چې ستاسو لپاره په هر بخش کې سهولتونه برابر شي او ستاسو لپاره هغه زمینې د خپل کاروبار برابر شي. موږ لپاره دا یو ډیر د خوشحالۍ ځای چې یو سړی په خپل کار باندې اخته وي، د بچیانو یو نفقه پیدا کړي او په خپل شغل باندې اخته وي. په دا باندې موږ ډیر فخر کوو. د دې لپاره چې دغه ستاسې د غرفو ښه نظم برابر سي، ستاسې غرفې په خپلو ځایونو باندې کښېښوول سي، ستاسې د رفت و آمد دپاره تنظیم وسي، ستاسې د ښه نظم او ډسپلین دپاره ترتیب وسي. له بلې خوا د مزار شریف اوسیدونکو د یاد بهیر په عملي کېدو د ټینګار ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې لیږل شوو لاس پلورونکو او غرفه لرونکو ته باید ځانګړی ځای وټاکل شي. نظم شهر نسبتا خوبی میشه. در ایالت ما خوش هستیم از این روند برنامه‌شان بسیار راضی هستیم. از سابق حال خیلی خوب شد به خاطر که در شهر هر شهری که باشه در جایی که باشه یک نظم و دیسپلین برقرار باشه و بهتر است. نو موږ د دې څخه ډېر تشکر کوو چې د ښار پاکوالي هم وسوله، دلته خلکو ځایونه هم منظم برابر سوله. موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو. یو کال دپاره کرایه معاف ده. بس موږ ډېر دا ټول خلک د دې څخه خوشحاله دي. تشکر کوو. له دې سره د مزار شریف ښاروالۍ د څارنې امیر د لاس پلورونکو او غرفه لرونکو ته د پوره اطمینان ترڅنګ د یادو پلورونکو د اجناسو د پیر او پلور لپاره د ځانګړو ځایونو له ټاکلو څخه خبر ورکوي. تمام تانا بریشان جای میتیم، جای برش جور میکنیم، غرفه بود غرفه برش جای به جای میکنیم، تخت بود تخت، کراچی بود کراچی. د یادولو وړ ده چې مخکې له دې هم د بلخ ولایت مسؤلینو د ښاري نظم په موخه د ښار له مخې ټول لاس پلورونکي او غرفه لرونکي راټول کړي وو چې اوس یې یو مناسب او ځانګړی ځای په نظر کې ورته نیولی دی.